پلاره یو لوی حیوان دی ځنګلي او لارې بنده کړې شرمخ دی زمری دی هر څه شی چې دی خو نبی علیہ السلام مبارک وته یو دابه یو حیوان ویلی دی یو داسې حیوان دی چې ټوله لارې بنده کړې خلق آلته م ولاړ دی او دلته م ولاړ دی او شارع عام کې دی نه څوک په داسې ورتلی شي یریږي او نه څوک په هغې راتلی شي او غزار هم پې نشي کولی غزار کې خو در پسې حمله کوي چې دا هلک راغی ویې کتل دی خو هم جلوس دی خو هم جلوس د دنیا خلق دی هلکه داسې چل دی دا جي ځنګلي څه شی راغلی دی او په دې لار کې هم لاس دی نو ځان له قول هم نشو کړه قو راباندې حمله نه کړي هغه خلک هم غزار نشي کولی که غزار کې په حمله نه کړي او په غزار به څنګه وکړي په کاڼې خوشې نه وجدلېږي بطل اصحاب الاخدود اتبع دي هلاک دي او هلاک دي چې د خدای خیرم زمونږ د خیرې په شان نه ده تبا دي او تبا دي اوس دا څوک اخدود څه ته وایي کندې ته وایي مسلمان چې وجنې مسلمان سره ظلم کوي نو ظاهر کې خلک وایي مسلمان برباد او تبا شو الله وایي نه مسلمان تبا نه دی دې مال راغی جنت له راغی تاسو ته ظاهر کې مسلمان تبا ښکاري مسلمان تبا نه دی ستا نه جدا شو ته ورپسې خپی زخم یې جوړ شو نو ته ورباندې دړمن شوې د پلار نه جدا شو نو ته ورباندې دړمن شوې د رور نه جدا شو نو ته ورباندې دړمن شوې معاشره کې یو څو چغې والې وینې ته وبهدې نو ته ورباندې دړمن شوې دا معمولي تکلیف دی دې نه پس ماله راځي او زما له چې راشي نه هغې جنت ته ورلېږم نو تبا نه دی زه جنت ورکوم نو تبا نه دی حضرت حمزه نه غوږونه پرې شو پوزه پرې شوه سترګې پرې شوې مسلې وشوه او سینې وشلېده او زړه ته راووته او په زړه ولا هندي چکونه ولګول او اندامونه یې ولا په پولي کې واچول غاړه کې واچول لکه د امیل غوندې وګډېده به نو دا موږ نه وایو چې حمزه تبا شو حمزه شهید شو دا موږ وایو حمزه د رسول الله مبارک تره دی او مقدس تره دی او سید الشهدا دی دا نه وایو چې حمزه برباد شو دا نه وایو چې حمزه هلاک شو دا نه وایو چې حمزه تبا شو نه موږ څه وایو چې حمزه شهید شو څه وایو شهید شو او چې شهید شو نو کم فعلا الله لا او دا الله نعمتونو لال او دا نه جنتونو لال نو الله فرمایي چې دا چې کم مړ شو د ظالم د لاسه د کافر د لاسه د مشرک د لاسه کم مسلمانان نو ظاهر کې ته تبا ورته مه وایې تبا دا ما لرالل دا زما جنتونو لرالل تبا هغه دي چې چا مرګونه وکړل قتل اصحاب الاخدود اتبع دي هلاک دي او هلاک دي چې د خدای خیرم زمونږ د خیرې په شان نه ده تبا دي او تبا دي اوس دا څوک اخدود څه ته وایي کندې ته وایي کند والا څوک دی نو علماو د دې متعلق یو درې واقعې ذکر کړي یوه واقعه په مسند د احمد کې ده په ترمذي شریف کې ده په مسلم شریف کې ده په نسائی شریف کې ده یو واقعه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعه په خپله ذکر کوي رسول الله مبارک دا واقعه په خپله ذکر کوي چې دا څه واقعه وه او دا څه مسله وه او دا پیغمبر علیه السلام نه چې نقل کوي نو یو مشهور صحابي دی حضرت صہیب رضی الله عنه هغه دا واقع نقل کوي حضرت صہیب فرمایي وی د دې آیت متعلق رسول الله مبارک او فرمایا نو وی فرمایل ورې ما درته مخکې وی چې مسلم شریف کې هم دا واقع شته مستند احمد کې ترمذي او نسائی کې شته یو ظالم بادشاه تیر شوی دا بادشاہ د عیسی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د زمانې په منځ کې تیر شوی دی او دې زمانې ته زمانه د فترت وای زمانه د جاهلیت وای پیغمبران قطع شوي پیغمبر نه راته عیسی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر نه راته د پیغمبرانو تعلیمات ختم شوي او رسول الله مبارک چې د آخر زمانې پیغمبر دی د هغې انتظار کېده لکه اوس چې موږ څنګه انتظار کوو چې مهدي به راځي او موږ انتظار کوو چې دجال دی ورپسې عیسی علیہ السلام به راځي دقسې د آخر زمانې د پیغمبر انتظار کېده نو چې پیغمبر نی او د پیغمبر تعلیمات ختم شي نو جهالت راځي نو دې ته دور د جاهلیت وایي وحی بنده د وحی نه راځي پیغمبر بند پیغمبر نه راځي او زمانه د جاهلیت شروع ده نو یو بادشاه دی د هغې بادشاه سره یو جادوګر او کاهن او دا چې کوم بادشاه دی د دې بادشاه خپل نوم خو جدا دی خو په زونواس یوسف مشهور دی زونواس
دا دی بادشاه په مشهورو یوسف ذو نواس او دته به تبع وي ځکه چې دا د یمن په بادشاهانو کې د یمن بادشاهانو ته به دوی تبع وي، د هر بادشاه لقب به تبع او د خپل نوم زرعه د نومو او تبع لقب او ذو نواس یوسف باندې دی مشهورو. نو د سره یو کاهن او جادوګرو، دی بادشاهانو به دا کاهنان ساتل او جادوګران به ساتل، هغوی به ورته د خوبونو حال وی، هغوی به ورته د ستورو حال وی، دا نجومیانو چې داسې به کېږي داسې به کېږي داسې به کېږي. اوس هم ځای په ځای دا نجومیان شته دی، کاهنان شته او کوډګر شته. دا مشهور د ساحرانو د کوډګرو استاز و امامو او ډېر لوی قابل سړی و په دې نجومو کې. نو دغه ساحر کاهن دی بادشاه ته وی یوسف ذو نواس ته چې زه مرم بوډی او که زه مړ شم نو زما دا علم به ما سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک داسې نه چې دا علم هغوی بیا پیدا کړي. دا ګورې حضور پاک حضرت صہیب رومي ته دا واقع ذکر کوي، د نبی علیہ السلام خپله مبارکه واقع ده. نو چې زه مړ شم دا جادوګر وایي دا علم به سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک هم نه چې هغه دا علم بیا خلکو ته وښیي او یې زده کړي. نو یو هلک ماله وګوره چې زه هغه ته د خپل علم وښیم، په د سبا مړ شمه نو چې تا سره زما دا علم پروت دی. خو هلک به داسې ګوره چې هغه کې دوه صفته یو به د هوښیاري قابل به او دویم به د ښه نسب سره تعلق لري، شریف النسب کې د بهتر نسب سره تعلق لري. نو چې داسې هلک چې هوښیار او قابل دی چې دا علم ورته وښیم چې دا زده کړی شي او چې د ښه نسب سره تعلق وي، نو د ښه نسب والا خلکو خلک قدر او عزت کوي، احترام کوي، نو د ده به بیا د دې علم پوره ترویج به وشي. یو عام غریب کور کې یو هلک علم وکړي او د یو عالم په کور کې یو سړی علم وکړي، د دواړو منځ کې دا خلک په حقیقت کې خو خدای ته چې څوک نږدې دی هغه وي، لیکن خلک بیا د هغه لږ زیات قدر کوي. بادشاه دا خبره خوښه شوه او یو خپل خانداني هلک ډېر هوښیار او قابل هغه یې وله منتخب کړه چې دا هلک هوښیار هم دی قابل هم دی او زمونږ خانداني دی، د ښه نسب سره هم تعلق لري. نو ورته یې ویې بچې ته ځه د جادوګر له د راهب له د نجومي له او دا علم ته زده کړه. دا هلک به ته هغه نجومي راهب له نجومي کاهن له جادوګر کوډګر له او څه یې ته زده کول. دی به روزانه سهار ته او مازدیګر مثلا راته به په دې لاره کې یو عیسایي راهب و د هغه عبادتخانه وه چې د هلک په دې لاره ځي د دغه عیسایي راهب د عبادتخانې ولیده، نو هر ناشنا شی سړي له خوند ورکوي. د ویې لکه دا جونګله کې څوک اوسېږي نو دی ورننوه چې ورغی هغې کې م یو بوډا سپین ږیری سړی ناست دی او د الله عبادت کوي. دغه بوډا عیسایي دی، د عیسایانو راهب دی خو سوچه مسلمان دی. هغه عیسایي نه دی چې عیسی علیه السلام ته خدای وایي یا د خدای زوی ورته وایي. اوس عیسایانو کې اوس هم راهبان شته او اوسني راهبان په سمه لار نه دي، دا ګمراهان دي. ولې؟ ځکه عیسی علیه السلام ته څوک دریم خدای وایي، څوک ورته د خدای زوی وایي او څوک ورته نفس خدای وایي، وی خدای راغلی دی او په ده کې ننوتی دی عیاذا بالله. و هغه راهب نو هغه په انجیل پوره پوه و، هغه په عیسی علیه السلام باندې پوره ایمان و او عیسی علیه السلام ته د خدای پیغمبر او د خدای بنده وي، نو هغه سوچه مسلمان. نو دا ماشوم دا هلک چې د سره کېناسته نو د هغې عبادت وله خوند ورکړه. نو چې اوس دې لار باندې ځي نو اول د عیسایي مسلمان د راهب سره ناسته کوي او چې واپس راځي د هغه جادوګر نه نو بیا د سره ناسته کوي. د ده دا شی خوښ شو خو هغه هم نشي پرېښودی، که هغه پرېږدم نو بادشاه به وایي چې ما ته منتخب کړې په ټول رعیت او په ټول قوم کې، خرچه در باندې زه کوم، په تعلیم خو خرچه هم کېږي، ستا مور پلار له ته ګټه کوې، د هغې تنخوا ستا په ځای زه ورکوم او راهب او پادري مې مجبور کړی چې تا ته دین او علم وښیي خپل، نو ته پکې نخرې کوې. نو بادشاه نه هم یارېده. خو چې دی به کله بادشاه ته خاندان ته راته نو هم به لیټ راته، ځکه لار کې به هغه عیسایي پادري سره وخت اخېسته او که هغه خپل جادوګر استاد له به ته نو هم به لیټ ته. نو دلته به ورته دې غوسه شو
ته ولې لیټ راځې؟ هلته به ورته هغه غوسه شو چې ولې لیټ راځې؟ نو ده د عیسائی راهب سره مشوره وکړه چې کاکاجي زما خو باباجي ستا دا شی ډېر خوښ دی او ستا دا دین مې هم خوښ دی، خو چې تا سره ایسارېږم، تا نه زده کړه کومه، نو چې کور ته ځم نو هلته راته بادشاه قاري، او چې پادري او جادوګر له ځم نو هلته هغه قاري کې ناوخته دی کړې. نو ده ورته ښې وی بل څه خو نه کېږي، یو خو بهانه به درته وښیم چې کله جادوګر له ورشې او درته وایي لیټ رالې، وی کور کې لیټ شوم، او چې کله بادشاه له واپس لاړ شي او هغه وی لیټ راشي نو ورته جادوګر سره لیټ شو، بل څه علاج پرې نه کېږي. نو دې هلک به دا چل ولکاو، دلته دین زده کوي، هلته جادو زده کوي، دلته ایمان زده کوي، هلته نجوم زده کوي، دلته د انجیل او د خدای علم زده کوي، مسلماني زده کوي. مونږ ورته مسلماني، خو زمونږ د دین نوم دی خو بهر کې، دلته مسلماني زده کوي او هلته جادوګري زده کوي. شش و پنج کې دی غریبم. نو یو ځل په لاره را روانو او په لاره یو لوی حیوان دی ځنګلي او لاره یې بنده کړې، شرمخ دی، زمری دی، هر څه شی چې دی، خو نبی علیه السلام مبارک ورته یو دابه یو حیوان ویلی دی، یو داسې حیوان دی چې ټوله لاره یې بنده کړې، خلک هلته م ولاړ دی او دلته م ولاړ دی او شارع عام کې دی، نه څوک په داسې ورتلی شي یېرېږي او نه څوک په هغې راتلی شي، او غزار هم پې نشي کولی. غزار کې خو در پسې حمله کوي چې دا هلک راغی ویې کتل دی خو هم جلوس دی، خو هم جلوس د دنیا خلک دی، هلکه دا څه چل دی، دا جي ځنګلي څه شی راغلی دی او په دې لار کې هم لاس دی، نو ځان له قول هم نشو کړه، قو راباندې حمله نه کړي. هغه خلک هم غزار نشي کولی چې غزار کې پې حمله نه کړي، او په غزار به څنګه وکړي؟ په کاڼي خو شی نه وژلېږي، غزار خو په کاڼي ولي که نه، نو په کاڼي به ولګي نو زخمي به هم نشي، در باندې به راغر وي، بیا به څه کوي؟ لوی مصیبت دی. دی هلک وی راشه مقراله زم په شش و پنج کې ما چې دا ملا صاحب په حقه دی د عیسائی، او که هغه جادوګر په حقه دی، ظاهر کې خو راته دا شی ښه ښکاري، جادوګر خو مشرک دی، کافر دی، اخو یو خدای نه مني. وی دی خوا شه خلک اخوا شو، چې خلک اخوا شو نو دی هلک دا کاڼی راواغېست، او چې کاڼي اوچت که وی بسم الله، او په دې زړه کې څه وایي؟ یا الله، که دا راهب په حق ای که نه دا عیسائی، دا ملا صاحب که دا په حق ای، نو خدایا په دې کاڼي دا شی چې ولګي او مړ شي، او که دې په حق نه او هغه جادوګر په حق ای، نو بیا په خدای مه وجره، اوس به پته ولګي چې کوم یو په حقه دی. نو د چې کاڼي څنګه اوچت که الله که دا پادري په حق ای که نه دا راهب، نو دا شی مړ کې چې کاڼي اوچت که او کاڼي شغال که پر ټس باندې هغه حیوان په دا سر ولګېده او لتې وټکولې او مردار شو. اوس په کاڼي په سر لګېدل هم ګرانه خبره، لرې ځای نه ولي، نږدې خو نه دی ورسره، او بیا د هغه مړه کېدل هم څه وړه خبره نه ده، خو بس الله پاک دا کاڼې د هغه زمري دپاره داسې کړ لکه چې په ټوپک یې یو سل ډزولې او بس ساتې وکړي. پر دې زمرو خلک په ټوپک هم ډزې کوي او مرې نه راغورځېږي نه، دې کې دومره وازګې مازګې وي، هغه لتې وټکولې او بس مړ شو، او ټولو خلکو ته لاره ازاده شوه، او خلکو خو دې نه نه دي خبر چې دا هلک د دې ملا صاحب نه څه دین زده کړی دی، انجیل شریف یې زده کړی دی، د مسلماني زده کړې ده، نو خلکو چغې کړې غلام جادو زده کړی دی، هلک هلک جادو زده کړی دی، خلک خو دا بادشاه جادوګر له لېږلی دی، هلکه کمال وشو، جادو یې زده کړه او څه ناڅه کار یې وکړ، وګوره که نه جادو، وګوره که نه نجوم، وګوره کهانت که نه، هلک دی او لږې ورځې لاړ او بیا دې دونه شی زده کړه چې دا د ټولو خلکو ته یې لار وکړه، په یو ټس باندې هغه لوی شرمخ او هغه لوی شی هغه مړ کړه. نو خبره رو رو خورېدې خورېدې خورېدې، دې غریب خو غږ نه کوي چې شی یې لوړی دی، شی یې لوړی دی، دا جادو نه دی وجلی، دا نجوم نه دی وجلی، دا خو زما رب مړ که. الله اکبر. او کوم رب مې مړ که؟ هغه رب چې هغه په لاره کې هغه پادري د کوم رګ عبادت کوي، دا خو هغه مړ که، خو غږ نه کوي که ویم نو جنجال جوړېږي. واقعات داسې وشو، واقعات
چې خلکو وې څه خو یې زده کړي دي نو چې نن سبا هم چاته پته ولګي چې ده څه زده کړي دي نو بیا د دنیا ورپسې راماتې څوک به ما دمه چوه څوک یې سخت کوه څوک یې تعویض کوه دا یو جنجال جوړ شي دنیا راخطا ده او څوک وایي برګي مرض مې دی هله ما باندې دم واچوه څه خو دې زده کړي ما له علاج وکړه هلته بل راځي د هغه سترګې لندې دي په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي هلته بل راخطا دی زه خوشحال یم په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي ما له څه علاج وکړه هلته بل راخطا دی زما خو د جوزام بیماري ده هډوکي مې رجېږي د کونډو درد مې دی د خلاصو خپو درد مې دی هله شا به ما له علاج کوه دا هلکه هغې راهب سره هغه چې کوم اصل استاد د پادري سره میلو شو وی دغه واقعاتو شو او ورته وی بچې وی زما نه اوچت شوی ښه کله شاګرد د استاد نه اوچت شي کله مرید په مرتبه کې د پیر نه اوچت شي خواري وکړي محنت وکړي بچې ما نه خو اوچت شوی خو یو خبره درته کومه هسې نه جنجال کې مبتلا نه شي ازمایش کې مبتلا نه شي نو که په ازمایش او جنجال کې کله مبتلا شوې د خدای خاطر وکړه مونږ ونښی ګیرېږي به بیا هغه ته پته وه چې بادشاه مشرک دی کافر دی بادشاه خو خدای نه مني سر نه خدای نه مني بادشاه کافر دی او دا سړی خو چې دا غزارې وکړې خو مسلمان دی نو دا جنجال به جوړېږي نو ده ته وایي چې دا مسلماني درته چا ښولې ده نو دی به ما ښایي نو هغه ورته وایي چې ګورې لکه خدای دپاره مونږ ونښی ازمایش مصیبت به راځي خو مونږ ونښی هغه نو ستا جي تا ولې ښی کسان وله راځي او دمونه چې یو سلسله روانه شو او د خلکو دا خیال دی چې دغه جادو زده کړی د ملا صاحب نه خو نه دی خبر چې د هغه نه څه زده کړی دي نو د بادشاه په دربار کې یو اهم سړی په سترګو لوند و نابینا په دواړو سترګو او سړی اهم سړی هغه د مټه هغه ته چا الوي ورو پروپاګاندا شو 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 چې هغه ته چا الوي نا ولا راغی لاس نیولې چا راوست هلکه زه خبر شوم چې تا علم زده کړی دی نو زما سترګې لندې دي او په ما دم واچو که خدای مې جوړ کړي خدای نه که زه جوړ شم دم واچو که زه جوړ شم دا هلک ورته وایي چې زه خو جوړول نه پوه او نو جوړول زما کار وی دا د چا کار دی وی دا د الله یو دم د باندې چوما او چې کم رب دی جوړ کی پاغه به ایمان راوړی تاسو چې کم رب دی جوړ کی ایمان به پی راوړی ورونو وی چې بالکل به پی ایمان راوړو خامخا چې زه جوړېږم او زه پې دنیا اینم زه پې دا رنګونه اینم دا رنګونه چې دا شین دی او دا سور دی او دا سپین دی بشیر جان ته مې لکه ته چې ړوند دی تا پړه کې څه ارمان دی بشیر جان وایي چې د دې یو ارمان خو یې شته هغه ویشته خو دا بوډا دی هغې نه ووته نو ما وی چې پسې پړه ارمان دی یاره وایي چې دا شین رنګ به څنګه او دا سور به څنګه او دا سپین به څنګه او دا تور به څنګه واقعي ما وی دا په لاس خو به نرم او ګرم معلوم کی یخ به معلوم کی اواز خو به په غوږو پېژنې چې دا د پلان کې اواز دی لیکن واقعي دا شکلونه او رنګونه دا په سترګو معلومېږي او سترګې واقعي د خدای نعمت خدای دې په دې خوشحاله شي رسول الله مبارک فرمایي چې د چا نه سترګې والم او دې پې صبر وکړي د دې په عوض کې به جنت ورکو نو هغه ته وایي چې کوم رب ته سوال وکړم او تا جوړ کړي هغه رب به ومنې اړون وایي بلکل هغه هلک په دې ړون باندې دم واچو یا الله ته خدای جوړ کړې خدای جوړ کړ چې جوړ یې کړ ړون مسلمان شو بادشاه ته اطلاع ورسېده چې هغه د فلانکي هغه ړون وزیر زوی یا د وزیر رور یا ستا رور د اهم سړی د بادشاه د خاندان هغه خو جوړ شو ښه چې راوله چې بویه ته وله وی دا چا دا هغه هلک نه زه لږ تېر وتم دا چا جوړ کړې وی دا رب څوک دی زما الله وی خدای بادشاه ورته وی وی نه ته نه هغه رب دی چې زما د سترګو د جوړوالي او د ړوندوالي مالک دی هغه رب دی چې د اسمانونه پیدا کړي دي هغه رب دی چې د ځمکې پیدا کړې ده او هغه رب دی چې د نهرونه او دریابونه پیدا کړي دي هغه جوړ کړی دا معامله د سره چا کړې ده دا راته ووایه وی دا هغه هلک بادشاه فورن اډر وکړه هلک راوړ چې هلک یې راوسته
او ځان ته دا الک حاضر کا دا چې کوم د جادو پسې لېږه او دا الک نوم عبدالله و عبدالله ابن تعمر د پلار نوم یې پتې سره تعمر و او نوم یې عبدالله و ورشه یې رایولی چې رایوسته ورته یې وی چې ښه بچې جادو دې لکه چې زده کړي ما خو لېږلی وې باباجي نه دې هر څه زده کړل ګوره سړی دې دم کا او جوړ شو چل دې زده کړی دی وی دا خو ما نه دي جوړ کړی دا چا جوړ کړی دی دا رب جوړ کړی دی څه دې وې او کنه رب جوړ کړی دی وی رب خو دې زم وی زه ټیزه نه ته پسې رب یې ته رب نه رب هغه ذات دی چې دا ټول کائنات او ځمکې اسمانونه او تا پلار یې پیدا کړي بادشاہ وی دا ړوند چې جوړ شو دا هم جیل کې واچوي او دا هلک هم جیل کې واچوي او چې کله تحقیق شروع شو انویسټیګیشن چې دا چا دا سیدونه خولی دی نو بیا خو سړی نشي ټینګېدی نو هغه راهب یې وښو پادري یې وښو چې دا خو پلانکي پادري ته را چل خولی دی بادشاہ پادري راوست وي دا ټول روانې ستا دی دا جنجال تا جوړ که ګرېندې خو ما جادو له لېږه او تالا کې را ټینګ که او خپل سیدونه دې ورته وښود نو د پادري متعلق وی اډر وکړه وی دا دې وتړی او اره والا په سر کې دی وی اره کې تر ویښه پورې نو راهب غریب په ارک په دا سر باندې ورته اره کېښوده او تر خپو پورې ارک او نیمې یو خوا غورځو نیمې بل خوا غورځو د مارونو قسم دی که تاسو نن میډیا وکتله که او بالخصوص دا سوشل میډیا ورته وایي که دا کومه میډیا ورته وایي دا ستاسو فیسبوک نو دا یاد نن په برما کې تازه کېږي دا یاد نن برما کې تازه کېږي چې ما واورېدل چې ګاډي پورې ولې یو خپو تړي او بل نو په دا میندې نیم کي او ټیکټر یې پې د پاسه ګرځوي ویې تړي د پاسه پې ګرځوي او پارو باندې یې رکوي او هغه تکلیفونه مسلمان ته نن هلته میلاویږي چې انسان په حیثیت د انسان د هغې برداشت هم نشي کولی مسلمان خو لا ډېره لویه خبره نو راهب یې راوست هغه له خو یې په سر باندې اره کېښوده هغه یې په میند دوه ځایه کړه او دې هلک ته یې وی عبدالله ابن تعمر ته وی تا هم نه پرېږدم خو تا سره یو بل چل کومه تا د غره رارغړومه چې سم دې ډکرې ډکرې کړم او لاندې د غر په ویښ کې به پروت دی چې دا مارغان دې دا غوښې وخوري نو پولیس پوج لی ورکوي دی بوځې پلان کې غر ته او چې د غر څوکې ته وخېجوې نو دیکه ورکې لاس پې وله وتړی او راویر غړوې چې ښې دا وجود ټوټې شي او دا کاڼي دا سر او دا مخ ښه وډبئ او لاندې د ویښ نه راشي او په دا ویښ کې زخمي پروتي ټوټې او دا مارغان ته دا غوښې وتښتې دې څنګه به راوخېجو د غر سر ته نو ګوره ژوند او مرګ خو مونږ وایو چې د چا په لاس کې دی د چا الله لاس کې الله په دې غر یو زلزله راوست او داسې جړق پې راغی په غر باندې چې دا هلک په کوم تیږه ولاړ و هغه ځای نه منړقېده او چې هغه کوم پوج او پولیس په کومو کاڼو ولاړو هغه ټول لاندې وښوېدل او ټول غر شو دی بچ پاتې شو یو واپس راغی بادشاه وی څه چلو شو وی دا چلو شو وی ښه دا اوس به پته ولګي دا خو یو اتفاقي زلزله وه دا ته بچ شوی مړه شو وی داسې وکړې دې بوځې او جمدې جاړې دریاب ته ورغورځوې دا غوښې مارغان وخو پولیس ته یې ورکړه او په کښتۍ کې یې کښېنه چې خره دریاب منځ ته شی چې دې رونخېږي غاړې ته نو ورشغالې کې چې دریاب منځ ته شو الله پاک ټوټې کړه کښتۍ او چې څومره کښتۍ غرقه شوه چې کوم پوج پولیس په سر ټول دریاب ته پرېوتل مړه شو او دې په یو تخته خدای بچ کړه او غاړې ته یې راوست الله مدد کوي دا ګورې منګړت قصه نه ده ما مخکې حواله درکړه رسول الله مبارک فرمایي صهیب رومي ته نقل کوي او د حدیثو مختلفو کتابونو کې ده چې واپس راغی بادشاه وی چې نه دې پرېږدم وجدم خو دې خامخا هلک وی بادشاه سلامت خپل خلک مه وجنه ما نشي وجلی هغه ستا به مري او که خامخا مې وجنې نو زه راته یو چل ښیم هغه چل وکړه یو چل درته ښیم بس هغه چل وکړه وی څه چل وکړم وی ما یو اونې ته وخېجوه
ومې تړه او یو غشي به راوالې او په هغې به مې ولې خو هسې نه دا به ورسره وی چې بسم الله رب هذا الغلام د خدای په نوم دی ولم کوم خدای یاره دی هلک رب دی د دې هلک چې کوم رب دی نو په هغه نوم دا ویشتل کوم نو دا یو علاج شته بله نشته بادشاه وی راشه دا یو ښه دی خو چې دا لرکم سړی لرکم یعنی دا اوس یو باندې به دمه چې به مسلمانېږي په بل به دمه چې به مسلمانېږي په بل به دمه چې خلک رندوران خو ډېر دي دا ټول رندوران به جوړېږي مسلمانېږي لوی انتشار جوړېږي بادشاهي به رانه لاړه شي اوس خو ماته خلک خدای وایي بیا به راته خلک ګیام نه اچوي بیا به څه کوي نو بادشاه او چې کله مې ولې نو یو خلک به راغونډی مخلوق به ټول راغونډ کې بادشاه وی چې دې خبره کې وزن شته مخلوق به راغونډ کړم نو چې دې مړ کړم نو خلک به ویریږي د دنیا خلک یې راغونډ کړل راشئ هغه هلک وجلی کېږي کوم هلک چې د بادشاه خدای نه مني کوم هلک چې ځان ته وایي چې زما رب شته دې اوچت کو یو ونې پورې وتړه او بادشاه غشې راواغېست په خپله وی ګوره چې وجنم یې که نه وجنم چل خو ورته هلک په خپله خولې او چې غشې راخ کوي بسم الله رب هذا الغلام د ما دې په هغه الله باندې د هغه نه مدد غواړم چې کوم د دې هلک رب دی او چې غشې وویست تاسو چې دا غریب په دا سڼې ولګېده هغه ورته چل خول په دقه سڼه ولګېد او چې په سڼه ولګېده نو سڼه باندې چې خو چې غشې وردن نه شي خو مازغو ته رسېږي نو غریب شهید شو وفات شو او چې دې شهید شو وفات شو نو خلکو ویې لکه دا هلک خو په رښتیا و دا خو رښتونی دی او د دې هلک رب خو په رښتیا شته نو خلک ټول مسلمانان شو دغادر په هره محله کې 20 مسلمانان په هره کوڅه کې 10 مسلمانان په هره محله کې 140 مسلمانان بعضې پکې کافر هم پاتې شو خو لګیا د اکثریت مسلمانېږي هلک په حق او جي هلک په حق او دا دې ګوره چې هغه ټکي واغه چې د هغې الله نه مدد غواړم چې د دې هلک رب دی نو دا بادشاه رب نه دی که نو بادشاه ته چاوی د یو نه یریدې دنیا مسلمانه شو اوس به څه کې بادشاه ظالم و بادشاه اډر وکړه پولیس فوج ته وی په هره کوڅه کې خندق وکنوی په هره محله کې خندق وکنوی نو خندقونه یې وکنول او چې دا کم مسلمانان دي او د دې غلام د دې هلک رب مني نو ورته ووایه که واپس خپل دین ته راځي او دا نوي دین پرېږدي خو مې وجنی او که نه پرېږدي نو اور بل کې په دې خندقونو کې او د هلکان پکې ورغورځوه دا مسلمانان پکې ورغورځوه اور یې بل که اور خندقونه یې وکنول او خشاک یې پکې واچو او ښه مضبوط اورونه یې پکې بند کړل ښه مضبوطه او دغه مسلمانان یو یو بیا راغېسته او په اور کې به یې غورځاو 20,000 مسلمانان یې شهیدان کړل دا د یمن د نجران علاقه وه نجران اوس سعودي حکومت کې دی د نجران نه پورې غاړه یمن دی خو هغه زمانه کې دا نجران دا د یمن حصه وه د یمن د نجران حصه وه نو 20,000 کسان دا یې غریبانان شهیدان کړل او چې کوم د ده په دین باندې نو هغه د ده په دینو د بادشاه هغه یې پرېښودل یو کس پکې و دوس یې نوم و دوس هغه وتښتېد مسلمان و خو وتښتېد باقي یو مسلمان پرې نه ښود ټول شهیدان شو یو کس پکې و دوس او وتښتېد شام ته مسلمان نو قیصر روم هغه سره ملاقات وکړو او ورته یې ویل چې دقسې هغه څه عیسایي و قیصر روم په دغه وخت کې څه عیسایي و ورته یې ویل چې دغسې هغه کم خلکو رب منه الله منه نو هغه خو هغه ذونواس بادشاه مړه کړل ټوله نو هغه وخت کې هغه سوچه مسلمانان لکه سوچه عیسایان به ورته ووایو سوچه عیسایانو او قیصر روم هم عیسایو نو قیصر روم پې برهم شو هغه وی ښه زما د دین خلک ولې 20,000 مړه شو نو د حبشې بادشاه نجاشي به یې ورته وی هغه ته خط ولېږه وی فټافټ په نجران باندې حمله وکړه او دغه بادشاه سره د کافرانو مردار کا ختم نو نجاشي بادشاه لاړ هغه ور باندې حمله وکړه چې حمله یې وکړه نو چې څومره هغه یوسف ذونواس بادشاه کافر هغه او د هغه چې څومره قوم و ټول یې مردار کړل ټول ختم او دا بادشاه دې په کښتۍ کې وتښتېده
دې دریاب کې کشته کې کېناست تختید چې وتختید الله هغه په هغه کشته پې الاوړې کړو په هغه اوبو کې خدای هغه غرق کړ. زما وروڼو مسلمانان خو ظاهر کې ما وختي درته خبره وکړله چې خلک ویل لکه مسلمانان غرق شو، خلک د برما مسلمانان غرق شو، تباه شو. یاره موږ وایو ټیک ده، ظلم ورسره وشو، زیاتې ورسره وشو، خو په حقیقت کې چې یو مسلمان د یو کافر د لاسه مړ شي نو دی چا له ځي؟ الله له. او چا له ځي؟ خدای له ځي. دی خدای له ځي او دی الله له ځي. مړ چې وشي که نه مړ موږ خفه یو، د چارور مړ شي خفه یو ورپسې، یقینا پلار یې مړ شي خفه یو ورپسې، زوی یې مړ شي خفه یو ورپسې، خور یې مړ شي خفه یو ورپسې، خاون مړ شو خفه یې، ښځه مړه شو خفه یې. ولې خفه؟ جدا شو که نه؟ خدای خبر کله ملاقات کړي په دې جدایۍ باندې خفه یې چې خدای دې خو مانه لاړ. خدای خبر چې کله به ملاقات کړي، قیامت کې به کړي، په کله به کړي. او خدای خبر چې دا رامانه لاړ چې دا به دوزخ ته تلي که جنت ته به ځي، او چې زه به ورپسې جنت ته ځم او که دوزخ ته به ځم، په دې باندې خفه یې. لیکن ولې موږ دنیا کې یو بل نه جدا شو؟ لیکن د الله نظر د انسان په دنیا نه دی، د الله نظر د انسان په آخرت دی. او پرېږده دنیا کې تکلیف دې راشي لږ دی، پرېږده دنیا کې سزا دې راشي لږه ده، پرېږده دنیا کې یو بل نه جدا دې راشي، جدایي دې راشي، خو دنیا به خر کشي که نه، زه ولا آخرت څه کوم؟ هغه ډېر ژوند دی، نه ختمېدو والا ژوند دی. نو د الله نظر د انسان په آخرت دی. نو الله هغه څیز ته ګوري چې آخر د چا دپاره ښیي. او بنده چونکې تعلق دنیا سره دی نو د هغه څیز پسې خفه کېږم چې دنیا کې رانه کم شي ګډوډ شي، دا فرق. نو هغه مسلمانان 100 زره په اور وسوځېدل غریبانان په کوم خوا لاړل؟ جنت ته. او چې چا هغه ظلم وکړه اصحاب الاخدود، الله په خپله وی قتل اصحاب الاخدود، دا تباه شو. چا چې اور النار ذات الوقود، چې چا اور بل کړی دی هغه تباه دی. څو ورځې پس په نجاشي بادشاه راغی او ټولې ریس مالیس کل ختم یې کړل. او هغه بل بادشاه چې هغه بچی یې په دریاب کې غرق کړ، هغه خدای بچ کړه دریاب نه، لیکن نجاشي بادشاه چې په حمله وکړه کښتۍ ته وتښتېده، ټیزن په دریاب کې غرق شو. حضرت ابو دغه وایي چې محمد ابن ابي بکر ابن حزم وی د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کے، د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے په نجران کې یو ځای کنه کېدنو یو قبر پکې راووت. نجران کې یو ځای کنه استېده نو قبر پکې راووت. چې قبر راووت نو سړی پکې ناستو. په قبر کې یو مړی دی خو ناست دی، او داخل لاسې په دې ښی سړی ښودی دی، او ګس لاسې په دې ګسه سړی ښودی دی. تابې کنې جمدې ناست دی، حالانکې و مړ او روغ رمټ بالکل ټیک ټاک ګیره شته د سر، حالانکې چې مړي باندې وخت تېر شي نو نور که وجود یې روغ وي خو دا ویښتې غورځېږي، ګیره شته، سر یې شته، وجود یې نوکان، حالانکې د مړي نوکان هم غټېږي، نوکان یې په خپل ځای برابر دي، هر څه ټیک ټاک دي. او یا ښی لاسې لکه بنده چې بانګ وایي، ښی لاسې د ښي غوږ سره یې ښودی دی، او ګس لاسې د ګس غوږ سره یې ښودی دی. خدای پاکه دا صوف ته دا هلک نو او ګوته یې په لاس وه، ګوتمني په دې ګوته کې ګوتمه وه، ګوته یې په لاس وه. او تورې که دا ګوته څه ده؟ او عجیبه دا وه چې هغې وله د الله سره لرې که د دې سړي نه نو وینه ترې روانه شوه، او چې دا بل لاس یې وله بل طرف نه لرې کړه نو وینه ترې روانه شوه. نو رښتیا ووایې که د ډاکټر مخکې دې دا خبره وکړه، یو کافر ډاکټر مسلمان ډاکټر مخکې نه به چې دروغ وی، مړي نه وینه کم ځای ځي. انسان خو چې مړ شو خو وینه ختمه، جمود پکې را ختم شو، مړي نه به څنګه وینه دي؟ نو مړی په قبر کې دا خبرې ولې کوي؟ دا نکیر منکر ته جواب ولې ورکوي؟ او رب العالمین فرمایي چې په قبر کې دا جنت ولې ویني، دوزخ هم ویني. هغه جدا د مرګ نه پس جدا حالات دي، هغې کې زموږ عقل او دماغ کار نه کوي. هغې حالاتو سره موږ نه یو مخ شوي، موږ دنیا سره مخ یو. نو چې کوم چې د دنیا د حالاتو نه لږ لرې په نظر راځي نو مسلمان خو مني، خو د خدای رسول وینا مسلمان مني او کافر یې نه مني. نو چې ښی لاس به م ترې لرې کړ نو وینه به روانه شوه، او چې ګس لاس به ترې لرې شو نو وینه او یې درته خپله وي. باباجي زموږ د خدای پاک وبخي شهزاده مولوي صاحب
هغه راته وی په درس کې وی دلته یو مقبره یاد کړه وی ما درس کو دلته پیرانو په جمعات کې او یو سړی راغی وی ما ته وی چې اله مولوي صاحب راشه مونږ مړی شوی دی او قبر کنو بل مړی پکې راووته او روغ رامټ سالم پروت دی یهروي مونږ ما طالبان هم را سره مونږ چې راشي تماشه به وکړو وی لاړو ولا هم مقبرې له وی چې مقبرې له څنګه لاړو نو وی مړی په قبر کې کفن کې سالم پروتو او داسې مړی نو چې چا پیژنده خدای خبر څوک وی چې مړی ته هغوی ما ته وی چې راشه په خېټه خنجر پروت دی دا واوره ښه دا بعد د نیکه د خولې خبره ما ته اورېدلې په خېټه خنجر پروت دی وی چې وکتل دوه مخې د چاړه په خوا به خلکو دا ټوپکې تماچې هغه زمانه کې نه وې او کبھی به هم نه چې ته پوج پولیس سره به وي عامو خلکو سره نه وي چړې به وي خلکو سره خنجر به خلکو سره دوه مخې د چاړه په هغې به مرګونه کول په دې خېټه خنجر پروت و وی چې په خېټه خنجر پروت و باباجي خبره ده یو سړی یاد کو اسنودین کاکا څوک و زما نه پیژنه څوک به و نو اسنودین کاکا وی اسنودین کاکا ور ټوپ کړلې او هغه چاړې ترې راوویسته چې چاړې راوویسته وي وینه ترې روانه شوه وی دا ما په خپلو سترګو لیدلي باقاعده ترې وینه روانه شوه سیفالدین کاکا و د خدای دې وبخښي د قاسم خیر و د کندي محمد سید حاجي صاحب و د بدر خیر و د کندي دا دواړه ګوان په دا موقع ناست و اوس دواړه مړه دي خدای دې وبخښي دا وی ګوان دي دا مخامخ ناست دی وی دا ګوان دی وی دما وی وینه ترې روانه شوه اوس وینه بنده وینه نه بندېږي وینه بنده وینه نه بندېږي نو باباجي دا مونږ وی ما اوس نو دین کاکا ته وی چې ته راکړه دا چاړه یې راکړه چې واپس هم موله خېټه کې کېښوده وینه بنده شوه او دا ځکه د چاړې سره ښخ کړی دی دی د چاړې سره ځکه ښخ کړی دی چې دا وینه تېدي نو مړي نه وینه تلل نو دی وی محمد ابن ابي بکر ابن حزم وی چې نجران فتح شو او منګه قبر کو دغه الک پکې راوت ناست دی چې ښې لاس د غوږ نه لرکو نو وینه ترې بهېږي چې ګس لاس ته لرکو نو وینه ترې بهېږي نو بیا حضرت عمر فاروق ته ورسېده هغه وی لاسونه ورته مه لرکوئ په هغه زخه به یې لاس پروت و لاسونه وله واپس په زخمونو باندې کېدی چې ګوتې ته مو کتل ګوتې ته نو په ګوته د پاسه یې لیکلو ربي الله رب زما الله دی ربي الله رب من الله دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی دا هغه هلک د عبدالله ابن تامر دا هغه هلک د عبدالله ابن تامر چې کوم هغه بادشاه ته وی چې بسم الله رب الغلام ووایه او ماوله نو اله به مرم غري نه مرم دا هغه هلک دی نو اصحاب الاخدود چې کنده اوستا او اور پکې بلکه یو واقعه دا ده حضرت صہیب رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه نقل کوي او یو دویمه واقعه هم د دې متعلق ده دویمه څه ده هغه دا چې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی د فارس په علاقه کې یو بادشاه تیر شوی دی او د هغې بادشاه قانون دا چې خپلې خور سره مور سره لور سره نکاح جایز ده دې قانون اوس هم دا مجوسیان دا کارونه کوي فارس کې مجوسیت تیر شوی دی نو خلکو به خویندو سره هم نکاحګانې کولې مور سره به هم نکاح کوله پلار به مړ شو لور سره به هم نکاح کوله خوارزی سره به هم نکاح کوله ورورې سره به هم نکاح کوله دا پابندي نه وه خو چې کومه جنۍ د خوښې نکاح ورسره کوه نو بعضې کسان مسلمانانو هغې وایي چې نه دا خو ناروا دي دا خو حرام دي دا څه کې نو دې بادشاه هم دغه چل وکړه چې د کندې وکنستلې او اور یې پکې بل که او هغه مسلمانان یې پکې وغورځول لیکن دا واوره اوس الله د مسلمان امداد کوي چې کوم مسلمان به راغشته او غورځو به نو د غورځولو نه مخکې به الله د هغه نه په دې لاره کې څه وویسته او الله په اسانه به ترې څه وویسته نو ورته به مړ ورغی یعنو د اور تکلیف ورته میلاو نشي الله خو کوي د امداد نو حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې کله لاړ او اصفهان یې فتح که دغه علاقه فتح کړه او د دغې علاقې چې کم فتح کړه د علاقه په ده باندې خدای یو بادشاه بیا مسلط که مقرر یې که پې د هغه نوم حارث ابن مزاز و
حارث ابن مزاز دا یو مسلمان بادشاه په خدای را مسلط کو او دغه ظالم بادشاه سره د قوم نه نیست و نابود کو. هغه د مسلمانانو دغه ظلم سزا ولا خدای په دنیا کې ورکړه. حارث ابن مزاز دغه نوم. نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه د پیغمبر هم صحابي دی چې هغه کله اصفهان فتح کو د یو دیوالو لږ غوندې و باقي پرېوتی و نو خلک وایي چې دا دیوال لاله وه نو چې دیوال یې و نو بیا به را پرېوته. هلکه دا مضبوط دی که نه ولې پرېږدي نو چې دیوال بیا و نو بیا به را پرېوته. نو چا ورته وی صاحب په دې دیوال مونږ وسې کړي دي دا غورځېږي. داسې معلومیږي لکه د دیوال لاندې څوک نیک سړی د هغه قبر دی څوک نیک سړی دی او قبر دی. نو ابو موسی شریم حیران شو چې راشه یو ناشنا خبره ده او فوج را سره د خلک ستا وی وکنه وی دا دی چې وی کنه نو یو قبر پکې راووت. قبر کې یو سړی ولاړ دی مړ دی ولاړ دی او لاس کې توره ده ډډی والې دقسې ډډی والې ده لکه بوت غوندې مخامخ ولاړ دی نیغ او لاس کې توره ده. او خدای مړي ته ګوره لاس کې تورې ته ګوره او ولاړ ته ګوره. د هلا څوک دی چې توره یې موکته نو په توره باندې لیکلي چې انا حارث ابن مزاز یم. په هغه توره یې لیکلي چې انا حارث ابن مزاز یم. کوم حارث ابن مزاز چې د اصحاب الاخدود نه مې د مسلمانانو انتقام اخیستی دی. چا چې مسلمانان د اور په کندو کې سوځولی دي هغه انتقام د مسلمان ما اخیستی زه حارث ابن مزاز یم په توره یې لیکلي. حضرت عمر ته خط ولګوي دا شی مې ولیده هغه وی ښه په ارام یې اوچت کې او قبر ولا وکنوی او پکې دفن کې توره ورسره دفن کې. نو بیا اوچت که قبر یې ولا وکنو او په هغې کې دفن کړه. زمارونو زما د دې خبرې خلاصه څه ده ادا چې مسلمانانو باندې ځای په دې تکالیف راځي. د کافرو د لاسه ظلم شروع دی او زیاتې شروع دی. یو ځای کې مسلمان په امن نه دی دوه نقصانه دي. یو خو د هغې غټه وجه دا ده چې زموږ د مسلمانانو په منځ کې اتفاق نشته. کافر چې څومره دي هغه یو بل سره په اتفاق دی. یعنې دغه ظالمان په برما باندې لګیا دي نن او د برما د مسلمانانو قتل عام څه چې ماشومان نسل کشي ولا کوي او ختم یې کړل. لیکن کافر ورسره خپل ولاړ دي. یو کافر چې مري نو امریکا ټوپونه وایي چې زما کافر ولې مړ شو. یو معمولی کافر چې مړي هندوستان ټوپونه وایي چې زما کافر ولې مړ شو. او د دنیا مسلمانان مړه شو لیکن چا انساني حقوق والا څه شو چې هغه انساني حقوق والا نه انساني حقوق والا را پاسېدل نه اقوام متحده پې غوبل جوړ کو او نه زموږ مسلمان پې غوبل جوړ کو. خفه کېږم عوام نه یادو شکر دی عوام د پاکستان مظاهرې وکړه صرف پاکستان کې وشوې بنګلادیش کې زما په خیال به شوي څه بعضې ملکونو کې به نورې شوي لیکن دا په سفارتي سطح دا مسلو چتول پکار دی. د دغې ملک کم سفیر چې ستا په دا ملک کې ناستې ولې ناستې مسلمانانو له پکار دي چې د دې دپاره حکمران طبقه یو اجلاس وکړي ټول مسلمانان دا غونډ کړي او دغه ظالم ته ووایي دا چې کوم بد مت والا دی او څوک مسلمانان وجي چې اخر وجه څه ده ولې وجه نه ولې هغې ځان له د خپل ملک ازادي غواړي د خپل وطن ازادي غواړي. نو د هغې خو مثالونه موجود دي. موږ ازادي غوښتله انګریز ازاد کړو هندو ازادي غوښتله نو ازادي ولا ورکړه او په دې افریقا کې په ډېرو ملکونو کې عیسایانو ازادي غوښتله امریکې ولا ازادي ورکړه. دا خو د دوی یو حق دی مسلمانان دي. نه رسول الله مبارک فرمایي په حدیث عمل نشته څه وایي په مسلمان داسې دی لکه یو جسد یو وجود شي دی داسې دی شي یو وجود کې چې لاس خوږېږي ټول دردېږي سترګه خوږېږي ټول دردېږي خپه خوږېږي ټول دردېږي. نو یو مسلمان چې په یو ګوټ کې یو مسلمان ودردېږي نو پکار چې ټول مسلمان ورسره ودردېږي. نو که ته ځان ته مسلمان وې نو ته به د هغه په غم دردېږې. دا د پیغمبر وینا ده. که ته ځان ته مسلمان وې هغه ماشوم چې نن هغه ټوکړې کېږي الله ستا بچی نه دی هغه ښځه چې هغه نن بیجابه کېږي او هغه انسانان چې د هغوی نه په جمدونې لاسونه پرې کېږي او په ګاډو پورې تړلی کېږي او راښکلې کېږي او موټرسایکل پې د پاسه خېجولې کېږي او په پل ته وخېږي یو دریاب ته خوشې کوي او کشتۍ والا په ډزو باندې ولي. نو مسلمان چې په مسلمان خفه نه شو دا بلا مسلمان څنګه خلک وایي تباه شو یاره واقعي ظلم شو زیاتې شو لیکن مظلومان دي شهیدان دي جنت ته لاړل او دې ظالمانو نه من خدای انتقام لي او د قیامت نه را روانې دي.
دینه به هم خدای انتقام لي او قیامت نه خیر روان دی. نو مسلمان له پکار دی چې دی وحدت پیدا کی، مسلمان له پکار دی چې د اتفاق وکي، مسلمان له پکار دی چې د بل مسلمان د پاره خدای ته جړاو کی، الله ته زاریو کی مسلمان. او مسلمان له پکار دی چې دی کې نور خبره ټوله شاته کی، دا تور دی که دا سپین دی، دا خړ دی او که دا شین دی، غریب دی او که مسلمان دی، او برما دی او که شام دی او که یمن دی او که پاکستان دی، په یو نقطه دی یو شي چې زه مسلمان او دا مسلمان. یوې ښځې په راجا داهر راغې، راجا داهر او په سند کې د یوې ښځې بېعزتي وکړه. راجا داهر هندو او په سند کې د یوې ښځې بېعزتي وکړه او د هغه ځای نه محمد ابن قاسم راغی او په سند یې حمله وکړه او ټول هلی پرېښود چې د هغې یوې ښځې انتقام یې واخېست او هندوان د سند یې ټول تباه او برباد کړل، څک ورسره یې کړل. دا خو ماته مثال پروت دی. مسلمان باندې ازمایش راځي، تکلیف پر راځي په مسلمان، خو دا مسلمان چې ازمایش او تکلیف پر راشي نو دا ازمایش او تکلیف د مسلمان دپاره ظاهري تاوان دی، لیکن په حقیقت کې د خدای د جنت او د رضا د رسېدو ذریعه ده. الله دې زموږ نه راضي شي، الله د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. الله چې کوم مسلمانان کوم ځای کې د کافرانو لاس ته په تکلیفو کې دي او په مصیبت او پریشانۍ کې دي، الله د هغې مسلمانانو مدد وکړي.